عبدالله ابن عباس وی د هغه نصیحت واورئ اخره کې وی کن مع الوالدین د خپل مور پلار سره داسې ژوند تېروه كالعبد المذنب الذليل للسيد الفظ الغليظ لکه یو غلام مرې ذلیله چې ذلیله غلام چې یو سړی غلام خو ذلیله دی خو دې ذلیله دی خطاکار دی او بل دا چې د داسې سردار سره دی داسې مشر دی چې هغه مشر یې ډېر سخت بد اخلاقه دی دی به د به مخکې څومره ذلیلوي او څومره به عاجزوي او څومره به غلی دقه شان وي د مور پلار سره اوسېږئ لکه ته چې یو مرې ته چې یو غلامي او خطا دنه شوې ده ملامته یې او هغه دې مشران دي او مشران هم سخت خوی واله دي داسې ژوند به د هغوی سره تېر